افغانانو لپاره د خوښۍ خبر د اوربند موده اوږدیږي دا چې څنګه مطلب تر پای را سره وګورئ. ګران لیدونکو السلام علیکم. د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان شوی اوربند به 7 ورځې نور هم وغځول شي. د معلوماتو له مخې د اوربند د غځېدو پر سر قطر میشتو طالبانو له کوټې شورا سره خبرې کړې او د کوټې شورا هم پر دې خبره موافقه ښودلې. ویل کېږي ځینې طالب مشران د اوربند د غځېدلو مخالفت کوي، خو په لویه کې ډېری د کوټې او پېښور شورا غړي او د قطر د مذاکراتي ټیم مشران د اوربند د غځېدلو ملاتړي دي. د معلوماتو له مخې افغان حکومت به د طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ روانه ساتي. طالبان به 7 ورځې نور اوربند کوي او له هغه وروسته به تاوتریخوالی کموي او خپلو بریدونو کې به کموالی راولي. ځینې طالب مشران په دې باور دي چې اوربند به اعلان شوی وي، خو په لویه کې ډېری طالبان وایي چې د اوربند غځېدل باید علني وي. په هر حال سیاست کې وایي چې ولس حافظه نه لري او دې اوربند ته چې د افغانانو غبرګون ته چې په ټولنیزو رسنیو کې کړی دا خبره رښتیا کوي. موږ تاسې له هرې موضوع سره عاطفي چلند کوو او ښایي لامل یې زموږ مجبوریت او مظلومیت وي. په نړۍ کې تقریبا تر 200 پورې هېوادونه او ټاپوګان دي، اما فکر نه کوم چې له 100 ډېر د نام نه وي او ټوله نړۍ په ارامه ژوند کوي. اما بدبختانه تېرو 40 کلونو کې موږ دې حال ته راغلي یو چې د خپل ژوند غوښتلو لپاره چې زموږ حق دی کله یو او کله بل ته زارۍ کوو او یوازې څو ورځې مهلت ترې غواړو چې دا زموږ د بېوسۍ او مظلومیت اخري حد دی. په هر حال تر دې دمه افغان حکومت په دې اړه لاس نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو چې د اوربند د دوام لپاره هڅې روانې دي. په هر حال که دا اوربند د افغان وژنې د کرکې له مخې وي نو ربه بختورې کړې، او که افغان وژنې ته د دمې او انرژي اخیستلو او د بندیانو خلاصولو لپاره وي نو ربه خیر کړې. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.